تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت ته ګورئ چې د هغې سره څه وسول او د هغې جواب هغې په کوم شکل باندې ورکړي. چې کله د طایف موقع راله نو د طایف خلکو د خپل کلي څه ویستی او د طایف یو څو اوباشه نوجوانان هغې په پسې کړي دي په کاڼو باندې ولي. حضرت زید بن حارثه ورسره دی، هغه ورته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې سره څه در دې مچڼو مبارکو پورې دا بدن ټولو په وینو باندې لړلی دی او د بدن څخه ډېره وینه ولاړه. د وینې د تللو په خاطر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د زړه کمزوري راسي، زړه یې ضعف وکړي. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځای کښېني، لیکن چې دی کښېني هغه نوجوانان ورباندې راسي در دې بغلو یې ونسي ولاړې کفر یې وایي. چې کله دی روان سي دی بیا د کاڼو واریان ورباندې شروع چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه هیئت هغه د اسمانو نظام ویني، فرشتې ویني، ملایکې ویني، ټوله کائنات د هغې ننداره کوي. نو د سترګو فرق کې یو فرشته را رسېږي چې هغې ملک الجبال ده، متصرف الجبال ده، چې هغې د غرونه ټول په تصرف کې دي. هغه ورته د الله رسوله اجازه وکړه چې زه غرونه ورباندې راولم، ستا انتقام زه واخلم، دا ټول په غرو کې تباه کړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د انتقام څخه انکار کوي نو دویمه فرشته متصرف السحاب راځي چې هغه زما په لاس کې ټولې وریځې دي، په دوړو وریځو به یې غرق. او دریمه متصرف المطر چې هغې د بارانونو متصرفه فرشتې ده، هغه ورته داسې ژلۍ به ورباندې راوورم چې ټولو په دې ژلۍ ستري ستري کړم. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله یو کاڼي ته کښېناستی څه وایي؟ وایي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. یا الله دا د قوم بچي دي، دې ته هدایت وکړه. دا چونکې زما په دې نبوت باندې نه پوهېږي، زما په دې شان او زما په دې دعوت باندې نه پوهېږي، نو یا الله ته دوی د هدایت پر لار باندې روان کړه. وروسته څه وایي؟ هغه ملایکو ته وایي ستاسو د غرقېدو زما د انتقام فکر به نه کوئ. دې خلکو که زما سره هېڅ نه هر څه وکړل، د دې څه زما د دین تمه که نه وي، د دې په بچو کې به الله داسې مخلوق پیدا کړي چې هغې به زما د دین مرسته او معاونت کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتقام په دې شکل د هغې د انسانیت د تجاوز بدله په دې شکل ورکوله او دا د پیغمبر علیه السلام مزاج و، دا د پیغمبر علیه السلام طبیعت.